د سوات شموزو سیند کې 9 کلن ماشوم چې د نن شپږ 2 ورځې وړاندې د اوبو چپو غیب کړی و نن را پیدا شو. که یو اړخته خاندان خفه دی نو بل اړخته خوشحاله هم دی. که مړ را پیدا شو خو چې را پیدا شو. له دې نه وړاندې د ریحان کورنۍ په سختو ټکو کې په حکومت ټکونه کړي او ویلي چې حکومت هیڅ غم نه کوي او نه موږ سره مرسته کوي چې مړ را پیدا کی. اگر که درنه ماشینري هم حکومت راغوښتې وه او کوشش یې کولو چې دغه ماشینري په مرسته د اوبو مخه بل خوا واړوي او دغه اړخ لږ تش کړي نو بیا به پکې د ریحان مړی وموندل شي. د نظام الدین په نوم باندې یو کس چې د هغه په مرسته او کوششونو باندې دغه خطرناک سیند نه مړی راوویستل شو. دغلته موجودو ټولو خلکو د حکومت نه غوښتنه کوله چې د داسې واقعاتو لپاره کومې ادارې جوړې شوي دي په هغې د کلک نظر وساتل شي چې د عوامو مرسته وکړي، ګینې هسې دې پرې پیسې نه لګوي، ځکه چې د ریحان ماشوم مړی هم په شخصي طور باندې یو کس راویستلی دی. ریحان ماشوم ډېر ښکلی ماشوم و، 9 کاله عمر یې لرلو. ویل کېږي چې خپل تره سره په چکر راغلی او دغلته یې خپې وینځلې چې بیا یې په دغه ځای کې خپه وښویده او د سمندر ژورو او خطرناکو چپو ځان سره یوړو چې څو ورځې په سیند کې او نن را پیدا شو. کورنۍ یې د خفګان سره خوشحاله هم ده، ځکه چې داسې مړي اکثر د کبانو د خوراک شي یا یې هېڅ پته ونه لګي او یا که پیدا هم شي نو په ډېر بد او دردونکي حالت کې وي. خو دا ماشوم په ډېر ښایسته حالت کې پیدا شوی دی او دا ځکه چې ډېرو خلکو ورته دعاګانې هم کړې وې. مبارکه روژه ده، الله پاک به ضرور د خلکو دعاګانې قبولې کړي وي. قدرمنو، دا د نن ورځې تازه خبر چې تاسو سره مو شریک کو. له نورو تازه معلوماتو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.